بار ووتو. عمر رضی الله عنه ویل على رسلك. عمر وی خلاص شه. عمر صاحب دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی. په دې خوا کې وسره وبوي په دې کې به د لاس کته کو بخپل تندي او شونډه مبارک باندې به راخلي او دا خبره به کوله چې لا اله الا الله ان للموت سکرات. نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه دا مرګ نه چې بچیږي او مرګ نه راځي هغه څنګه الله د نو ګور ار سړي باندې مرګ راځي دا ټول محتاج او یا ساته د مرګ ورې سخت تکلیف دی. رسول الله فرمایي چې انسان باندې مرګ راځي ودا د سخت زور لري لکه سړی چې د ژوند لیک چیلینه سرمنو باشي. دغه کیفیت عائشہ به فرمایي زنور د چا د ژوند نه پسېږم ځن کدن لا رسول الله باندې دومره تکلیف راغی ودا خبره به کوله. عائشہ رضی الله عنها فرمایي دغه وجه دا چې الله رب العزت اوس په یو بل سفر باندې رواني د آخرت او د غیر پر تیارې پکار دی. ان شاء الله کله به دا خبره کو د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وحواله چې د خپل زونه د رب العالمین په طرف باندې څنګه موږ روان کو دغه کله د شهزاد موږ برابر کو. وې دی وخت کې جبرئیل هم د کوټه کې او ملک الموت راغی. ملک الموت چې چا خپل ورسي بغیر د اجازه نه دارک انت ورسي روح ته اخلي د یو دسته ده یو ملګری به بشره وچچ او د دخول دن بیا خو راځي غوونه اجازه طلب کوي نو وی ویلي یا رسول الله کته شرط بدنه کې پاتې کیږي الله دې ګوره پریدي او کله الله خو راځي چې روح اخلي. هغه جبرئیل وکاته جبرئیل چې کله وکاته جبرئیل علیه السلام څنګه خو استاد دی وی دور د دې اشاره وکړه چې یا رسول الله الله رب العزت ملاقات لا ډېر لیوال دی الله سره ډېر مینه ده لکه دې ملګرو سره چې بتیجه کې تی او دوی خوشاليږي د قشنګ ورته الله ته خوخي هغه دنیا والا وی ویل زه پاګه طرف باندې. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا سخت اور باندې رااله نو دغه خبره به کولې مع ان اللهم مع النبيين يلا د انبيو سره مراجمه صديقين سره صالحين سره شهداء سره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني الله ما بخنه وکا محمد رسول الله دا خبره کوي چې الله موږ له بخنه وکا د ورځې بیا کرته اصل کړه د الله نه بخنه غواړي دا زموږ تربيت کوي چې انسان کوي چې خلکو تاسو به رب العالمین نه خمه بخنه غواړي سره دې چې موږ نبی ګناګارم نه دي ودالاس مبارک دې چې چت کړه او دا ما بلېږي کې نیولې اسمان په طرف باندې کاته چې روح په دې وخت کې خبر شو د الله مبارک په بدن باندې آرام سره را پریوت سر اسما بلېږي کې ودا سر اسما دې وګیل لاړو ذکر روح ته لاړو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نور څه بزام باندې پوه نه شوم غیر اختیاري زمانہ چې اوته جړه رااله مړي کې دا جړه غریوانونه او د قشن شول دا ناروا خو لیکن عائشہ رضی الله عنها هغه څه چې غریوان شلولې و چې می شروع کړی د بل کوټه کې زنانه وی دا خو خاله وراله محمد رسول الله باندې چې پرې خو دا وغه چې شروع جړه شروع کړو ما زیات وژړل به اوس ارمان کوي وکاش محمد رسول الله دا سر مبارک ما په خپل ورون باندې خودلې وي او به د خلک راغلي وي د الله د نبی د حالت نه خبر و چې دا وفات شوی خو چې دا خو کشر زنانم و تقریبا رسول الله چې کله وفات کیږي د تلس کله په عمر د پاتې کیږي و بار د خبر شکر ولا چې رسول الله دنیا نه رخصت شو. عباس مخینه خبرو وجه دا چې علي رضی الله عنه ورځ چې بوختنه وکړه یا علي رسول الله څنګه دی و قسم په الله چې ډیر خري عباس ورته غوښه شو لا تقول دسه مو چې دا کړي هغه ملکیږي نور زمونږ د عبدالمطلب بچین چې کله ملکیږي د مرد هغه په دې مخونو کې مو معلومه منګي ګورو او ورشه دا بوختنه ته وکړه چې ستانه ورسره سو خلیفہ علي سبي زه خدای نشم کولای ولی ویغه د مرګ په څنګهدان په حالت کې کې دي چې شی چې تاسو د نوې نور سودي به تر قیامت پورې زمونږ مرګ له نوبت ناراضي به انت احکم ته ډېر پوهه سړی علي وی دی وخت کې بار اوازي د شروع شو چې رسول الله وفات شو جمعه کې خلک خبر شو بازار کې خبر شو. انس بن مالک فرمایي وزمار رب العالمین باندې قسم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی وی رسول الله چې کله مدینه راغله د مدینه نشه منوره ورشه پړقیدله خو چې کله محمد رسول الله وفات شو ایسه د مدینه خړه معلومه ده تورا فاطمه الزهرا ویلي صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليها د مصیبتونه په ما باندې راغله کدا چې د بشپو باندې راشي ورځو باندې راشي هغه مشمیش سفیر زلن هغه چې د محمد رسول الله ترور و وی موږ په دې باندې خپنو چې رسول الله د دنیا نه لاړو بلکې په دې باندې خپایو چې جبرئیل نور د خپل نه راشي ورسره راځي ابو بکر او عمر سره د ام ایمن خو ورغله د رسول الله دایو د بلار وینځه هغه څه بشړا شو
ابو بکر صاحب ورته ویلي چې ته ولې شړې رسول الله خو دنیا نه لاړو دا خو مزو کړي هغه ویلې زه په دې باندې نه غواړم چې دا دنیا نه لاړو وي شړا مال په دې راځي چې جبريل څنګه دې کړی نو نه راځي مخکې به جبريل چې راتو څنګه رسول الله دلته واغې 200 اشناو هغه بنش بعض ملګرو له وسوسې ولګېدي عثمان بن عفان بالکل دغه جبه کار پرې خو علي شه بدا خبره کوله ما به انسانان لیدل هغه څنګه بتلم چې څوک مله ونه وي چې رسول الله وفات شو بعض ملګرو په سر باندې صدرونه راوښله وې شړل بعض ملګرو دغه خبره وکړه چې کاش موږ دشت له وځو باغې ځکه سم دغه تشکو وژاړو چې زمون پلان رسول الله لاړو نو په دنیا کې زمونږ څه عمر رضی الله تعالی راوېستا او دا خبره وکړه چې ارشا ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم بالله چې سره ورته وامه رسول الله باندې بيوشي راغلی دا د شیدل کې موسی علیه السلام یو وخت د بار ودا بيوشي برتبه هوش کې شي او به بس موږ سره دلته منافقان دي ژوندۍ او محمد رسول الله دې زید دي منافقان نصرونه موږ سنه ورقه غیزه طرف باندې ابو بکر صاحب لاړو درې مله د مدینه منوره نه وړاندې رسول الله په اجازه تلاړو څنګه د ابو بکر صاحب خزل ته څه خرشه وراوړله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ به څو ګولې کو چې بلار راشه د دې صورت حال دی عمر ابن الخطاب دا ویل چې ګوره دا خبره د شانوانه ورم چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر صاحب چې کله جمعه لراځي واره مخکې کور لاړ شم اسنه چې رسول الله باندې بکره سکتر اتله چې ال تلاړو اجازه طلب کړه خپل لور کوټه ده چې اجازه طلب کړه به سلام واچو قربان سلام کور والا باندې سلام وکړ دی به ویلې چې رسول الله چرته لري عائشہ رضی الله عنها ورته ویلي ایز مبلارا دې کوټه کې دروازه څخه خلاص کړه کټ کې محمد صلی الله علیه وسلم پروت تیر پاسه به صدر اچولې شوی دی ابو بکر صاحب ته دا صدر وشت دستورګو په دې منځ کې ورته خپل خپل مبارک کې خدا او زيت وجړل او مچي کې به ورته ویلې به ابي و امي يا رسول الله یا رسول الله زما مور پلار ته قربان قسم په الله چې کله ژوندې وي او څومره خوشبو سره بدن نه راوته وز د دنیا نه رخصت او مقشان خوشبو نه روانه ده او ډېر انتهي زيت وجړل وی ویل تاسو من خليلي تاسو من رسولي او طبعا الله رب العزت عمر راوشه دوباره مرد باندې نه راولي ذکر در باندې نه راولي چې دا ما خو تکلیف دی دوه کړه دغه عذاب کیږي باروتو عمر زله له ویل على رسلك عمر وی خلاص شه عمر صاحب دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی وی ویل على رسلك د جمعه په کونج کې ابو بکر صاحب ودرېدو عمر رضی الله عنه د جمعه په کونج کې ولاړ دی او به د شیطان ویلي ما محمد صلی الله علیه وسلم نه مگر د الله رسول دی د باندې مرګ راځي تاسو وشه او ویلي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اے ملګرو څوک چې د الله بندگی کوي الله ژوند دې مړ کیږي نه ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات څوک چې د محمد بندگی کوي محمد خلاړ هغه دنیا ده عمر رضی الله عنه ځان پوښتنه کې ولاړ دی ملګرو له ویله هاذه فی کتاب الله هاذه فی کتاب الله دا یاد الله په کتاب کې شامل ملګرو ورته وشا مشتري به ورته دا یاد الله په کتاب بشتا وچشتري عمر سے فرمایي زما راکپیره ماته جو زبرې پوزه باندې را پرې وته برې زمکه او اوس معلومه کړه چې محمد رسول الله وفات شوی دی یقیني شو لاړو د منځو وخت چې راغی ابو بکر سے بلال له ویل شي بلال اذان وکا بلال رضی الله عنه ویل والله قسم په الله چې نور اذان د قیامت نه کوم محمد رسول الله د نیو سره اذان وکم د تاسو سوي دا خو رسول الله دلته وشي ما باذانونه کول اذان بهتر عمل دی او شت عمل دی لیکن بلال صاحب شدا خبره وکړه وجه دا وجه محمد رسول الله سره مینه زیاته و ابو بکر صاحب ویل شي ابو بکر زنور د مدینه نظم زما محبوب محمد صلی الله علیه وسلم بدیږي کې نشته زما قیدی کوم دی کې مکی زلم تل مر وزلیدو اختر وزلیدو خل رهبر وزلیدو
زمونږ لوی امام او پیغمبر وزلیدو په خاوره د مکې ځلند لمر وزلیدو اختر وزلیدو کل رهبر وزلیدو زمونږ لوی امام او پیغمبر وزلیدو